علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې روغ جوړ به وي او د ژوند په مزو کې مرګرو. نوې ویډیو کې درته غرو ډیر افسوسناک خبر مخې ته راغلی دی. د سوات چرباغ سره تعلق لرونکي 28 کالو ځوان چې ډیر زیات په بېدردۍ سره قتل شو. دا چا قتل کو او دا څنګه قتل شو او د څو بچي د مور او د پلار د قتل باره کې سوي او د پولیس سوي مرګرو مکمل معلومات تر سره په دې ویډیو کې شریکوم. زموږ ویډیو در سره پوره وګورئ چې مکمل معلومات ورنوالي. که تاسو زموږ په چینل نه وي نو زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ چې زموږ کومه ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زر دررسي او د دې سره د ټلۍ نشانه مو چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زر خبري. ګرو ډیر افسوسناک خبر مخې ته راغلی دی. د سوات چرباغ سره تعلق لرونکي چې د 28 کالو ځوان دی او د دوه بچي دي. دا 15 ورځې پهله د کور نه لاړو چې پاغي کې د مور او د پلار دا وینا ده چې د پاسه ماخام ټیم کې کال وشو اغه نه بعد او چې د 15 ورځې چې دا لاړ دی پاغي نه بعد بیا کور ته نه درغلی او د 15 ورځې نه د لاپت اغه نه بعد راپورټ مو کو پولیس ته مو ډي سي ته مو ډي پی او ته مو ته څه قسمه ریسپانس ملاو نشو. د اغه نه بعد چې کله 15 ورځې تیر شوې د اغه نه بعد بیا مونږ ته لاش ملاو شو او پولیس کور ته راوړو چې آیا تاسو زوی چا قتل کړی دی او مونږ د مور او پلار دا وینا و چې آیا زمونږ ته د تر تر زمونږ قاتل ملاو شي او پولیس ته هم دا کړی چې زمونږ د چا سره هیڅ قسم دشمنی نه و نه مو چا سره سپټی باندې لانجاوه بل لانجاوه. نو زمونږ له دومره زیات نقصان ولې را ورسولو؟ آیا د دومره ظلم مونږ سره چاو کو چې زمونږ دوا ماشومان یتیمان کو او مونږ ته ویران کور پرې خو چې د کې زمونږ زوی چې تعلیم یافته سړی او ډیر حیادار او عزتناک سړی او هغه چا دومره بېدردۍ سره ولې قتل کو؟ آیا د وجه سو د قتل کېدو؟ اگر پولیس هم په تشویش کې شروع ده چې آیا د دومره ظلم چاو کو چې دا 28 کالو ځوان چې دوه بچي دي هغه چا قتل کو ډیر په بېدردۍ سره؟ آیا د چا سره څومره څه قسم زیاتې کړو چې پغې د وجې د خلکو مجبور شل چې قتل کړ؟ ډي پی او او ډي سي هم د پلار کور تراله او دا وته چې موږ تاسو قاتلان زر تر زر ته په ګوته درکو چې آیا دومره ظلم تاسو سره چاو؟ مرګرو که زموږ ویډیو خوښ شوي زموږ نورو ویډیوګانو لپاره چینل ضرور سبسکرایب کړئ. والسلام.